बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह कंप्यूटर पश्तो शाह कंप्यूटर ट्रेनिंग पश्तो चैनल ته راغلاس پلیلیست کې موږ تاسو برنامه شروع کړې او د کمپیوټر صفري زده کړه دا غینن پنځم درس ته یعنی پنځم ویډیو د خو د درس څلورم ورځ ده په تیر درسونو کې موږ تاسو هارډویر ماډل چې کورس شروع کوو دي چې موږ تاسو هارډویر کې انپوټ ډیوایس ویلو storage device output device output devices how processing devices da wheel show راځو نن چې کوم devices دي storage devices دي storage devices معنا ذخیره کوونکي آلات هغه آلات چې معلومات پکې ذخیره کیږي هغه ته storage device لکه موټر ګوري ټانکي لري د سټوریج ډیوایس ټانکي تیل پکې ذخیره کیږي کنه هم د مثال په تور نور علاجات تاسو ګورئ جیب دی دا خپل سټوریج ډیوایس پیسې پکې جمع کیږي بانک اکاونټ دی سټوریج ډیوایس پیسې پکې ذخیره کیږي خار خپل معاشي سره تعلق ساتل لکه بانک سره بانک اکاونټ شو کالو سره جیب شو موټر سره ټانکي شو اوس د کمپیوټر هم خپل سټوریج ډیوایسز لري چې دغه معلومات سکیږي ذخیره کیږي یعنی موږ تاسو سره چې storage devices are those devices which store the data ذخیره کوونکي آلات هغه آلات چې معلومات پکې ذخیره کیږي صحیح شو دا به په دوه ډول تقسیم شي storage device یو temporary دی او permanently دی یعنی دا storage آلات ذخیره کوونکي آلات دوه ډول دي یو هغه آلات دي چې معلومات دایمي ساتي یو هغه آلات دي چې معلومات په موقت ډول ساتي لکه storage device کې موږ تاسو اول کوم storage device چې ریم وي د مخفف د read only memory ریم خپل په کمپیوټر کې حواله دغه ته ریم وي دا ګورئ دې ته ریم وي دا په هر کمپیوټر کې موجود دی په هر کمپیوټر کې دا شته دی دې ته فعل کیږي ریم ویل کیږي دا معلومات په دایمي ډول څه کوي سیف کوي ذخیره په موقتي ډول معلومات ذخیره کوي په دا شکل دی دا د لپټاپ ریم دا ډیسکټاپ دا میموري چپونه تاسو ګورئ په دې کې معلومات څه کیږي ذخیره کیږي په کوم ډول موقت دا معنا دا کله معلومات ذکر از کمپیوټر ته مدن نکړي خو فایل ملانه دی سیف کړي دا چیرته پراته دا پر ریم کې پراته دي پس کې پراته دي ریم او دې تاوان د څه چیرته برک شي یا مثال دا فایل د ډایرکټ باندې کوم دا معلومات چې دي دا د منځل شي نور موږ د تعریفول شرم اذا storage device دا یو storage device ده which store the data temporary چې کوم معلومات په کوم ډول ساتي موقت short time د پاره ساتي لنډ وخت لپاره دا معلومات ځان سره سکي ذخیره کوي دا موږ سره ریم په سیستم یونټ کې موجود دي دا کوم ځکه چې خپل ریم وصليږي دې ته ویل کېږي ریم سلاټ صحیح شو دا کوم ځکه چې ریم وصلوي تسویل کېږي ریم سلاټ دا ګورې ټول موږ سره ریم دي ریم خپل سایز مختلف سایزونه لري زیاتره ریم سایز چې جی بي کې راځي مخکې به بي کې مراتله اوس جی بي دا 1 جی بي مثال 2 جی بي 4 جی بي 8 جی بي صحیح شو 14 جی بي همداسې 20 جی بي په دې شکل دې اندازې دي 20 جی بي 4 جی بي صحیح دا همداسې 128 جی بي پورې راغلی دی چې څومره ریم زیات او عمره کمپیوټر سپیډ زیات پکې ښه کار کوي سینس ګورئ دلته راځم ټاسک مانیجر ته تاسو وګورئ دلته پرفارمنس ترې شي دلته کور دا میموري دا زمونږ ریم دی زما کمپیوټر کې 8 جی بي ریم دی 100% د کې اوس استعماليږي دا ټول دلته لیکل دی ګورئ چې څومره یوز ته او څومره یوز کیږي ټوټل څومره فری دلته ریم سایز مونږ دې نه معلومولای شي چې زما کمپیوټر کې 100 جی بي ریم دی 8 جی بي ریم دی DDR3
دا د ریم انواع ده نن سبا DDR3 دا ریمونه پر کمپیوټر کې لګي دا وګورئ دلته سایز هم لیکلی دی میموري یوزج لیکي څومره یوز کېږي پر سیکنډ ټول دلته تشریح موږ ته راکوي نور هم چې چک کوئ څه به وکړئ په ټاسک بار به رایټ کلیک کوئ ټاسک منیجر ته به راشئ او ری به شي پرفارمنس ته او دلته وګورئ دلته به راشي پرفارمنس ته پر ریم به کلیک کوئ دلته ورته سایز هم ښیي چې څو GB دی څومره استعمال شوي دي اوس په کمپیوټر کې څومره کوم ډول دی DDR3 کم سلاټ کې یوز کېږي سپیډ څومره دی هارډویر ریزرو څومره MB دا ریزرو شوی دی دا ټول موږ ته دلته تشریح معلومات راکوي ریم چې یو مثلا چې څومره زیات کمپیوټر سپیډ پسوي سرعت به څه وي تیز به وي خو د ریم خرابېدو هغه هم درته وښیم دا اکثره چې خراب شي کمپیوټر اواز کوي یا خوځېدلی وي نو تاسو یې څه وکړئ ځای پاک کړئ صحیح وصل کړئ که چېرته ډسپلی ورکړه نو ریم مشکل ریم صحیح دی صرف خوځېدلی او که چېرته هسې هم ورنکړه پاک دی کو ځای ورته رنګ هم ورکړو بیا هم مثال په طور صحیح جوړ نه شو نو بیا به څه کې مشکل وي ریم کې مشکل وي یو کمپیوټر اواز کوي بل کمپیوټر ډسپلی نه ورکوي تصویر نه ښیي نو دا د ریم مشکلات ویل چې کله کمپیوټر کې اخلي ریم پښتنه کوي چې را د کې 100 GB ریم دی څلور نه اته خدای ته نشپار چې څومره زیات وي عمره سرعت به ښه سټوریج به ښه دونه پس دا ګوره موقعیتي علاوه ټمپرري چې معلومات بل موږ سره هارد ډیسک یو اعلی سټوریج ډیوایس کې هارد ډیسک چې دا دایمي معلومات ساتي دته هارد ډرایو هم ویل کېږي هارد ډرایو ورته هم خلک وایي HDD مخفف د هارد ډیسک ډرایو هارد ډیسک ډرایو داسې ورته هم نوم اخیستل کېږي هارد ډیسک څه والا ده چې دا په کمپیوټر کې موجود وي په CPU کې سیسټم یونټ کې دا یو والا ده چې دا دایمي معلومات ځان سره څه کوي ذخیره کوي اوس تاسو که وګورئ دغه معلومات چې دلته پراته دي دا D ډرایو کې او E ډرایو کې وینډوز C ډرایو کې دا ټول چیرته خپله پراته دي دا په هارد ډیسک کې پراته دي په څه کې پراته دي هارد ډیسک نو هارد ډیسک اول درته تصویر ښیم چې هارد ډیسک څه شی دی څه رقم دی لیکم کمپیوټر هارد ډیسک ګوره هارد ډرایو هم ورته وایي هارد ډیسک هم ورته دا هارد ډیسک دی دا د ډیسکټاپ غټو کمپیوټرونو هارد ډیسک دی دا د لیپټاپ کمپیوټرز هارد ډیسک دی صحیح ده چې دې کې دا کاسې په دې کې معلومات څه کېږي په دایمي ډول باندې ذخیره کېږي هر کمپیوټر کې دا شته دی میموري ده دا د کمپیوټر کومه میموري ده هغه میموري چې معلومات دایمي ساتي لکه ځینې خلک داسې وایي چې کمپیوټر میموري څو ډوله ده کمپیوټر میموري نو موږ ورته چې دوه ډوله دی یو هارد ډیسک دی داسې ځینې خلک بیا دا تشریح کوي چې دوه ډوله ده ریم موقعیتي ده او هارد ډیسک دایمي ده نو ریم څه دی ریم یو سټوریج ډیوایس دی RAM is a hard disk is a storage device the storage device which store the data permanently چې کوم معلومات څه کوي دایمي ساتي صحیح شو یعنی که دا فایل سیف کم فایل مینو درش نو دا به د رنګ نه څه تبدیل شي هارد ډیسک یعنی د هارد ډیسک معلومات دایمي ساتي هارد ډیسک بلا د دې سایز هم په GB کې راځي 100 GB 50 GB 1000 GB 2000 GB دغسې اندازو کې دا راځي خپل کمپیوټر هارد ډیسک په څنګه معلوموو چې څومره دی راشئ دلته رایټ کلیک کوئ په دس PC مینیج ته راشئ کله مینیج ته راغی ډیسک مینجمنټ باندې کلیک کړئ او دلته تاسو لیدلی شئ دلته ورته ښیي چې ستا ډیسک څو GB دی
او دا ډیسک مثال 415 جی بی دی دا صحیح شو. نو هارد ډیسک په دې نه معلومول شي چې څومره سایز دی. دا ته ډرایو ویل کی. دا ډرایوونه په څه کې جوړیږي؟ دا په هارد ډیسک کې جوړیږي چې ان شاء الله د وینډوز انسټالیشن کې راته خیال. هارد ډیسک په خپل دوه ډول ده. یو انټرنل هارد ډیسک ده، یو ایکسټرنل هارد ډیسک ده. انټرنل هارد ډیسک هغه هارد ډیسک چې فکس په سی پی یو کې وي، فکس اینڈ سیستم یونټ په بکسه سیستم یونټ کې تیار فکس وي. او دا د هارد ډیسک چې دا څنګه یوز لایک یوز پی لکه یوز پی په شکل کې دا استعمالیږي. استاد ته دلته عکس شو کومه دلته ګورئ زه ورته لیکم انټرنل هارد ډیسک دا انټرنل چې دننه په سیستم کې وصل وي. دا څور ایکسټرنل دي دا په یوز پی په شکل کې. لکه دا خلک هغه وخت استعمالي چې کله د کمپیوټر حافظه فول شي غواړي بل هارد ډیسک ورته وانه چې هم دي ایکسټرنل ورته وایي. ایکسټرنل دا ګټه چې هر کې ځان سره وړی شي یوز پی په شکل دا کمپیوټر سره څه کېږي وصلیږي. مختلف سایز د دې 1500 جی بی 1000 جی بی 15000 جی بی په دې شکل سایزونو کې داسې ده راغلی دی. یو بل موږ سره انټرنل هارد ډیسک ده. انټرنل هارد ډیسک انټرنل دا ده چې دا نه تیار په سیستم کې فکس وي. دا ګوره انټرنل دی د شکل کې فکس وي. دا نه هم ایکسټرنل جوړولی شو خو ورته اخیستی شو ایکسټرنل ته هم څه کېږي جوړېږي. نو دا د هارد ډیسک هغه موضوع ده چې هارد ډیسک یو آله ده چې معلومات دایمي ساتي. صحیح شو. اندازې په جی بي کې راځي 100 جی بي 200 جی بي 500 دغسې شته. دوه ډوله د انټرنل هارد ډیسک هغه هارد ډیسک چې تیار په سیستم یونټ کې موجود دی. ایکسټرنل هارد ډیسک هغه هارد ډیسک ته وایي چې د یو بي په شکل کې کمپیوټر سره وصلیږي. بل موږ سره چې ده یوز بي ده. یوز بي مخفف پیژنئ یونیورسل یونټ مخفف خپل یونیورسل سیریل بس ده دا مخفف شو. یوز بي تاسو ټول پیژنئ. یوز بي ته ګوره پن ډرایو هم ویل کېږي. دا یوز بي ده موږ سره ګوره یوز بي دا شو. پن ډرایو ورته هم ویل کېږي. ډېر مختلف نومونه ورته دي. پن ډرایو شو بل همداسې یو ښایسته نوم ورته دي چې اوس مې د یاده وتی. دا ګوره موږ سره یوز بي ده. یوز بي د یو هغه علاجاتو څخه چې دا هم معلومات څه کار کوي په دایمي ډول ساتي. صحیح شو. په کوم ډول معلومات ساتي؟ په دایمي ډول. یعنې موږ داسې ویلی چې یوز بي is a storage devices صحیح ده which store the data permanently. خو د دې هارد ډیسک فرق شته. د یوز بي یو ګټه دا ده چې through یوز بي we can transfer the data from one computer to another computer. یعنی دا په ذره موږ د یو کمپیوټر څخه بل کمپیوټر ته معلومات انتقالولی شو. کمپیوټر لیکئ او که ډیوایس لیکئ هم ستاسو خپله خوښه ده. یوز بي سایز هم په جی بي کې راځي 2 جی بي 4 8 16 دغسې مختلف اندازې دي. بازار کې پیدا کېږي مختلف شکل کې. یوز بي هم دغه شکل دننه په دې شکل یوز بي انسایډ دننه په دې ډول وي لکه د میموري چپ په شکل کې موجود وي. خپله کمپیوټر سره وصلیږي. دا کوم ځای کې چې یوز بي او دا نور کیبلونه موږ وصلو دې ته ویل کېږي پورټ. صحیح شو. څه ورته ویل کېږي؟ پورټ ورته ویل کېږي. بیا دا موږ تشریح کوو چې پورټ څو ډوله دی. بل موږ سره سټوریج ډیوایس کې چې دی ډیسک دی. ډیسک کوئی کیسټ ته یعنی دا کیسټ تاسو ګورئ دا هم سټوریج ډیوایس دی. سی ډي کیسټ ډي وي ډي کیسټ چې دا هم معلومات په څه کوي په دایمي ډول سیف کوي. صحیح شو. نو ډیسک دوه ډوله دی 3 ډوله څو ډوله راځي. یو سی ډي ډیسک شو سی ډي ډیسک
چې مخفف دی کمپیکټ compact disc او بل DVD disc دی digital video disc او بل DVD 9 هم شته موږ سره دغه کیسټ دی دا هم معلومات څخه ذخیره کوي CD disc CD دا ساده په CD خو تاسو په دې ته CD disc and it all the disc دا disc په episode او CD disc DVD disc شو DVD 9 شو لکه کله ترې شو نو ته ولیکم computer disk types دا ګور ټول disk کې راځي disk type hard disk drive دا ګول ته تشریح کوي ګور DVD disk drive نو دا ټول disk کیسټ ته ویل کیږي فرق صرف سایز کې چې CD سایز 200 MB دی DVD سایز 4.15 کې دغه سي GB دی DVD 9 سایز چې 9 GB دی د دې صرف سایزونو کې صحیح فرق دی بلانک DVD لکه اکثر خلک DVD کې معلومات څنګه اچول کیږي یو بلانک DVD یا کیسټ CD به واخلې د دې خپل طریقه چې هغه زما په چینل کې دی ویډیو هم شته تاسو ویډیو سره شئ دا ویډیو ما جوړ کړ چې څنګه موږ تاسو معلومات اچو په یو کیسټ کې ګوره څنګه د کمپیوټر څخه معلومات DVD او یا CD ته کاپی کولای شو د کومه ټوله طریقه ته خوندلې ده دا موږ تاسو سره ډیسک هم چې شته دا هم storage device کې چې دا معلومات څه کوي دا بل storage device موږ سره چې ده memory card هم چې شته دا هم storage device ده په موبایل کې موبایل سره هم کار کوي کمپیوټر کې هم کار کوي فاصله د کمپیوټر میموري د هغه لپاره جوړ دی موبایل لپاره د چپ هم ویل کیږي دا هم storage device کې موږ سره سکی راځي بل موږ سره storage device floppy disk ته چې اوس دومره نشته floppy disk دا هم storage device کې راځي دلته کذره شمه ورته storage devices ټول computer storage devices مطلب تمام ته وای دا ټول او computer storage devices دا ګوره دا ټول hard disk شو ګوره USB شو RAM شو CD disk شو memory card شو floppy disk دا غته وي ټیپ کې سټم storage device سم سره نو دا storage device هغه علاجات مرزه چې معلومات ذخیره کوي دا ګوره دا storage device ګوره CD DVD شو storage ټیپ شو هم د نور علاجات شو floppy disk ته د ټول تسهیل کیږي storage devices دلته هم تاسو لیدای شئ چې دا ما ټول څه تشریح کړ نو دا popular storage device floppy disk memory card disk شو USB شو hard disk شو هم دسه او RAM شو تاسو دلته تاکس کې وګورئ دا storage device کې کوم دا علاجات موږ سره څه کوي موږ ته شو کوي نو دا موږ سره storage device